دغه سیاسیونو باندې کوم بیا وایم چې سیاسیونو د خدای روی ته وګورئ والله چې په هر یوه کې ما لیدای چې له اشرف غني څخه پورته په دغه 18 کاندیدانو کې او پیاوړی سړی ده نو ما به دغه دروازه خپله ټکولې وه چې زه سړی کاندید له اشرف غني څخه پیاوړی او نه د ولاکه یې چې هر په خدای د دغه د دتورسن یو نوک په اشرف غني باندې زر وارې شرف لري دا خبره ده چې دغه اشرف غني څه کوي صحیح ده خو با امکانات و بعض مسائل قانع صاحب باید په نظر کې ونیسو صحیح ده دا مسله ده چې ښه لري ښه غږ لري ښه ذهن لري ښه فکر لري ښه پاک دی خو غل دی اوس خو راغلی ده اوس خو یې ملاتړ وکړي اوس راغلی ده نو دا مرض باید دا تبه راپورې ده زه باید دې ته انټیباټیک ونه خورم چې دا تبه مې له وجوده وځي چې بیخي دا رژیم وشي 15 کاله نور بي 15 کاله والله بالله که 15 ورځې څوک اهمیت ورته ورکړي انتخابات ګوره زه به ته وایم انتخابات یې وکړ ولس په قاطع اکثریت سره رد کړ فقط په 10 میلیونه رجستر شویو رایو کې 12 لکه انتخاباتو ته ورکړي یو تحریم و یو رد و یو د ملت بل څوک په واس نه وپره چې جبهه ورته ونیسي یا جنګ سالار سي یا ټوپک راواخلي یا بم دغه کړي فقط همدغه د رایو وس یې درلودی چې ورور نه رای در کوم او نه مې حکومت دی دغه په دغه ډیموکراتیکه طریقه یې بولي په دغه رای مې رد کړلې نور د افغانستان د 2000 راتلونکي کال کې د په دې ملت رحم وکړي دا خلک رد شوي دي دا خلک ولس باطل کړي دي د ملت سیاسي معدې استفراق کړي دي او بیا بیرته دا استفراق د ملت سیاسي معدې ته مه وراچوئ ختم خدای دې په مخه ښه کړي الوداع الوداع اشرف غني الوداع نو باید موقت حکومت ته لاړ شو بالکل باید لاړ شو هر هغه ګوره پوتین یې راوي پوتین دا موقت حکومت دغه کوي د پاکستان کې دا راځي حتی د نړۍ په هر ګوټ کې موږ سیستم له منځه نه وړو موږ نظام له منځه نه وړو د دغه نظام په اډانه کې په یو موقت حالت یو کټکر حالت د افغانستان هر هغه څه چې سولې ته کومک کولی شي هغه باید رامنځته شي موږ باید سولې ته ورسېږو تر قیامته پورې د جنګ د تداوم وسیله